الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله تعالی و همیشه دپاره روغ جوړ خوشحاله او آباد ساته، آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، دا وظیفه د سوره یاسین د یو آیات مبارکه وظیفه ده، کوم آیات مبارکه چې ما د ستاسو په مخ کې ولوستو. زما عزتمندو، سورت یاسین قرآن عظیم الشان کې یو سورت دی چې د 22مې پارې نه 22 پارې نه شروع کیږي او 30مه پاره کې دا سورت مبارکه ختمیږي. زما عزتمندو، دا ډیر بهترین سورت دی. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې زما زړه غواړي چې سورت یاسین دې زما د هر یو امتی په زړه کې وي او هر سار دې د دې ورد وظیفه او تلاوت کوي. زما عزتمندو، د هر یو شي دپاره زړه وي او د قرآن پاک زړه دا سورت یاسین دی. زما عزتمندو، دا وظیفه زه تاسو ته د کن فیکون وظیفه بیانوم. زما محترمو، الله رب العزت دا قرآن مجید زمونږ د هدایت لپاره را لېږلی دی. پکار دی چې مونږ دا قرآن مجید را واخلو، دا زده کو او په دې باندې عمل وکړو، خپله عملی زندګۍ کې دا قرآن مجید راولو. زما محترمو، دا قرآن مجید د دې دپاره نه دی راغلی چې مونږ د قیمتي کپړه کې د مونږ بند کو او اوچت ځای کې د مونږ کیدو او روزانه د هغه را ښکلو او ښکلو دی او کله پې تندي کیدو او کله پې شونډې کیدو ښکلو وی او مینه او محبت ورسره کوو نه، بلکې زما عزتمندو، دا قرآن مجید چې د څه دپاره راغلی دی د هغې دپاره دا استعمالول غواړي. ښکلول یې هسې هم ښه دي او مینه محبت ورسره هسې هم ښه دی، خو زما عزتمندو مونږ ته پکار دي چې ښکلولو سره مینه محبت سره او ښه کپړه کې د کېښودو سره پکار دی چې مونږ او تاسو قرآن مجید راوالو او د دې تلاوت کوو، سهار هم وایو ماښام هم وایو. زما محترمو، 2 کالو کې قرآن مجید ختمول دا د قرآن مجید حق دی. نو زما محترمو، الله رب العزت ته هغه کار خوښ دی او محبوب دی چې هغه لږ وي خو همیشه وي، او الله تعالی له هغه کار نه دی خوښ چې هغه ډیر په یو ځای باندې وکړي خو په یو ساعت باندې وي بیا دوباره نه کې. زما عزتمندو، مونږ ته پکار دي چې قرآن مجید کې مونږ غور او فکر کوو. مونږ چې کله غور او فکر په دې کوو نو بار کولاولو سره قرآن مجید غوړولو سره مونږه به انشاءالله تعالی نوې معنی به مونږه تلاش کوو او د هغې نه قرآن نه به مونږه ملغلرې راوباسو. زما عزتمندو، مونږ ته پکار چې خپل صلاحیتونه په قرآن مجید کې خرج کو، ځکه دا د الله تعالی د طرف نه نور راغلی، د الله تعالی د طرف نه رسی ده. نو مونږ ته پکار دی چې د الله تعالی دا رسی مضبوطه ونیسو. زما عزتمندو، اوس راځم وظیفې طرف له. تاسو به دا وظیفه څنګه کوئ، د دې طریقې کار څنګه دی. ترتیب او طریقې زما عزتمندو دا ده چې تاسو به د غټې غوښې نه پرهیز کوئ. دغه رنګې کچا پیاز وي یا اوږه وي دا به تاسو دې سره نه استعمالوئ، یعنی دغه ټایم چې د ستاسو د خولې نه څخه بوی نه ځي، ځکه زما عزتمندو تاسو به دا بهترین ورد وظیفه کوئ. او زما عزتمندو، د دې وظیفې دومره زور دی، د دې دومره طاقت دی چې کله تاسو دا وظیفه کوئ نو د وظیفې کولو نه مخکې به 7 مرتبه 7 پیرې به تاسو آیت الکرسی لولئ
او 4 قل به تاسو وای، یعنی اخیری هغه سورتونه چې پای کې قل په اول سر کې راغلي دي نو دا به تاسو وای او په خپل ځان باندې به دم کوي. نو چې کله تاسو دا دم کوي په خپل ځان باندې نو دغه وظیفه ورد او دغه وظیفه چې کومه هغه زور دی هغه به تاسو ته نه ملایويږي، ځکه زما عزتمن دا ډیره زوردار او طاقتور وظیفه ده. زما محترمو دا وظیفه د سس د پاره کار کوي. زما عزتمن دوستاسو جاب نه لګي، تاسو نوکری کول غواړئ خو تاسو ته نوکری نه ملاويږي یا نوکری د شته خو پاغه کې تا نقصان ملاويږي، پاغه کې تا تاوان ملاويږي. ته غواړې چې الله تعالی مال بهترین ځای کې نوکری راکړي یا نوکری د شته خو په پیسو کې د برکت نشته، الله تعالی به په پیسو کې برکت واچي. یا زما محترم استاد د ویزه مسله ده، ویزه مو نه برابرېږي، د بار ملک د لپاره مو کاغذونه نه سمیږي، د هغې دپاره هم تاسو دا وظیفه دا عمل کولی شئ. یا داسې رور او خور چې بهر ملک دي خو خپل ملک ته تلل غواړي او هغه اسباب ورسره نشته، سہولت ورسره نشته، تاسو دا وظیفه وکئ، ان شاء الله تعالی الله رب العزت پس تاسو د لپاره اسباب مهیا کړي. هغه رونه او خويندې چې دا غي اولاد نشته غي هم دا وظیفه کولی شي. د دې نه علاوه زما عزتمن دوستاسو نکاح شوی دا خو واده تاسو نکیږي پای کې بندش ته تاسو غواړئ چې زمونږ وادو شي خو هغه کیږي نه، نو دغه بندش دغه رکاوټ ختمولو د لپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. دا رنګ زما عزتمندو چې کوم ځای کې تاسو خوښه وي چې دلته کې زه واده کوم دا غي د لپاره هم تاسو دا وظیفه دا عمل کولی شئ. یا زما محترمو تاسو غواړئ چې زه د سحر او د جادو نه په حفاظت کې پاتې شم، نو زما محترمو د سحر او د جادو نه د حفاظت لپاره دا یو بهترین لاجواب وظیفه ده. دا رنګ زما عزتمندو تاسو د کرای په کور کې پاتې کیږئ، کرای په کور کې اوسېږئ او تاسو غواړئ چې الله تعالی مونږ ته خپل کور راکړي، د خپل کور مالکان شو، نو زما عزتمندو دا ورد او دا وظیفه تاسو کوي. نو محترمو ترتیب او طریقه د دې وظیفې دا ده چې اول به 7 مرتبه او پیری آیت الکرسی ولولئ او سالور قل والا سورتونه چې کوم دي چې اول سر کې قل راځي، یعنی قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا به تاسو ولولئ پزان به شوف کوي، دا غې نه پس به زما عزتمند تاسو دا وظیفه شروع کوي. محترم دا به څه ټایم تاسو کوي په کوم ورځ باندې وکوي. زما عزتمند دا وظیفه به تاسو د جمعرات پشپه باندې کوي، یعنی بود پر ورځ باندې ا د جمعرات پشپه باندې د ماسوتن مزنه پس په دا وظیفه تاسو کوي. خو زما عزتمندو یو خبره یاد ساتئ چې د دې لپاره او د شردام شرط ته ځکه په دې کې نوافل ني او نوافل بغیر او دس نه کیږي نه، نو تاسو به صحیح طریقې سره او دس وکئ. نو د زیارت پشپه باندې د بود پر ورځ باندې د ماسوتن مزنه پس کله چې مونږ وکړو نو 12 رکعات نفل بتاسو کوي، 12 رکعات نفل بتاسو کوي. خو زما عزتمندو نفلو کې بنیت تاسو د صلات حاجت کوي، یعنی نیت مو کو د زړه خلاصه 2 رکعات نفل صلات حاجت مس ادا کوم. پدې حاضر او خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریفه په طرف کو الله اکبر. نو زما محترم 2 رکعات نفل بتاسو نیت وتړي او دې طریقې سره وتا سو 12 رکعات نفل برابر کړي. کله چې زما عزتمند نفل وکړه نو دینه پس به تاسو 12 مرتبه 12 پیره وتا سو درود شریف وای. بهتره دادا چې درود ابراهیمی تاسو وای، کچره تاسو ته دا ګرانوي مختصر ویل غواړي نو مختصر هم ویل شي. بیا زما محترم 1200 پیره 1200 مرتبه 1200 پیره وتا سو د سورۃ یاسین د آیات مبارکه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.
دا به تاسو 1200 مرتبه وای او چې څه نیت مو څه اراده وي څه مقصد وي داغه د پر تاسو وای نو هغه په خپل سوچ او فکر کې هغه ساتي زما عزتمندو کله چې مددي آیات مبارکه وظیفه وکا نو بیا به 12 مرتبه 12 پیره به تاسو درود شریف وای او بیا به د دې نه پس سجده وکي او په سجده کې به تاسو د ترتیب سره تاسو دا وظیفه بیا وکي یعنی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون چې څومره پیره طویل شي هغه بوې او بیا به د سجدې نه سر را پورته کې دعا وغواړي د الله تعالی په دربار کې بلاس پورته کې د خپل مشکل لپاره د خپل حاجت پوره کېدو لپاره د الله رب العزت نه دعاګانې وغواړي د خپل جایز مقصد د حاصلولو لپاره زما عزتمندو د هر مسلې د لپاره چې تاسو کومه مسله می الله تعالی نه به دعا وغواړي ان شاء الله تعالی الله تعالی خپل مقصدونو کې کامیاب او کامران وګرځي زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي